سجدې څلور دي ښه څو سجدې دي په شریعت کې د نیر نشي یو ته سجده صلاتیه وایي موږ او تاسو چې منځونو کې سجده کوو هر رکعت کې دوه دویم ته سجده سهوه وایي منځ کې خطا شي که نه بیا به سجده سهوه کوي دریم سجده د شکر ده الله پاک در باندې احسان وکړي انعام در باندې وکړي او سجده وکړي څلورم سجده د تلاوت کم چې د قرآن کریم د آیاتونو سجدې دي دې ته سجده د تلاوت وایي دا څوارلس سجدې دي کله کله سړی ډېر تلاوت وکړي او ډېرې سجدې پرې واوړي نو څه به کوي سجده به کوي دا واجب دی خو که ډېرې وي نو ضرور نه ده چې هر یو د پاره ودرېږي او بیا سجده وکړي په ناستې هم کولی شي ځکه سجده ده که نه دې کې قیام ضروري نه دی دې کې رکوع نشته دې کې سلام نشته نو په ناستې هم کولی شي خو افضله دا ده چې د ولاړې نه سجدې ته راشي دا پکې څه ده دا افضله ده منځ کې چې سجده آیت د تلاوت دی ولسته که نه نو منځ کې به کوې نو منځ کې د کولو دوه طریقې دي یو دا نه چې مستقل سجده وکړي آیت ته ختم کړ بس لاړ څه سجده وکړه دا افضله طریقه ده دویمه دا ده چې دا آیت د سجدې سره رکوع ته لاړ شي او بیا سجده وکړي نو دلته دې هم سجده د تلاوت ادا شوه خو دا غیر افضل دی ښه افضله دا ده چې څه وکړي مستقله وکړي که مونځ کې در نه پاتې شوه سجده د تلاوت بیا د مونځ نه یې باندې کولی شي که نه نه والسجدة صلاتیة لا تقضا د مونځ والا سجدې بیا قضا ولې دا یې باندې سجده کمزورې ده او د مونځ والا قوي ده نو کمزورې د قوي په ځای کار نه کوي ښه